نو دا خبرې د نجیب خان یار عثمان خان چې دا کلي راشه د مسافرۍ شه په کلي کې دی رونق دی خوشحالي او والله یاره نجیب خان دا ما یو پلان هم جوړ کړی دی. څه پلین جوړ کړی دی؟ دا ورم خرچه زیاته راوړې ده، ما د روژې میاشت هم په کلي کې تېره دا بیا نوره خوشحالي د پخوا ته په روژه کې په مسافرۍ باندې وي او دا روژه چې لګېږي دا بیا نوره خوشحالي ده، دا بیخي خوند کوي. دا بس ته یو کار وکړه نجیب خان. څه کار وکړم؟ زما ورور عزیز زرداد خان هغه ته خالي دا ووایه چې ورور سبا بېرته په مسافرۍ ځي. یاره دی نه دا ستا ورور خواره سبا ده کې نه به دی تو خیلی ټرایی که دا واره بس صحیح دی چې کوم لالا زه ماښام ناوخته راځم، نن ځای دعوت راته سوی دی، زه ماله ته ډوډۍ خورم، شاید ګسه شپه مې ماله ته دا د څه وایه زرداده ورور سبا روان په مسافرۍ باندې ته زه شپه بل ځای کوم. دا څه وایې لالا ته برته سبا ځې په مسافرۍ باندې؟ هو زرداده وروره بس مجبوري ده نو د مسافرۍ خو به د هغه ژوند دی نو لالا ته چې په مسافرۍ باندې ولاړ شې 2 کاله تېر کړې دونه پیسې راړسي خالي هغه د کور ګزاره کوي دا ور به لالا چې ولاړې 3 کاله به تېرې چې لا خوا راځې ماله به ایفون موبایل خامخا راوړې لالا زما له ګرد انډوالانو سره ایفون موبایلونه ورسره دي ما ته خوند نه راکېس له ما سره نه یې دا ته څه د لالا زه اوس ولاړم. یار عثمان ورته ویل به زه کابل سره کوم مساک سره کوم یا ما دا ورور ټرای کوي چې دی ګس سره ته وایي نجیب خانه زموږ د مسافرانو ژوند دغه رقم دی، موږ په پردیس کې کلونه تېرو بس د هغومره پیسې ګټو بس کور ته راولې ژوی راواخ هغه راواخ. زموږ د مسافرۍ ژوند دغه رقم دی، زموږ د پردیسانو ژوند دغه رقم موږ ګرد عمر د کور خواهشات پوره کړي بس زموږ دغه ژوند دی. زه درسه ځم نجیب خانه بیا به انشاءالله تعالی هلته نو سمه ده. الله دې مل صحیح ملګرو ته د هغه کسان دپاره ده چې مسافران لوڼې ورک کړي هغه په خپلې پیسې راستي او اردې دلې وناستي خلې وړاوئ د مسافر هېڅ قدر هم نه